السلام علیکم دوستانو، ویلکم ټو نیو ماډرن سکل اکیډمي. نن زمونږه نوې کلاس دی د ایم اس ورډ. نو تاسو به ټول نه اول چې کوم دی د ایم اس ورډ چې کوم دی هغه اوپن کړئ. ما اوپن کړی دی. پریویس کلاس کې چې کوم دی لیکچر نمبر 13 کې مونږ چې کوم دی ټیبل په باره کې چې کوم دی مونږه انزرټ ټیب کې ټیبل په باره کې چې کوم دی مونږه ډسکشن کړو. نو نن بیا په هغه کې څه آپشن زموږ سره پاتې شو، نو په هغه به مونږه ډسکس کوو دلته. نو زه دلته رالم، ما یو ټیبل چې کوم دی هغه انزرټ کو. فار ایگزامپل دا ټیبل ما انزرټ کو، ټیک شو. بیا رن په هغه کې مونږه لیاوټ چې کوم ټیب دی په هغه کې زموږ سره دا آپشن رو ان کولم دا پاتې و، صحیح ده. نو نن به مونږه یو ټیبل دی، فار ایگزامپل دلته ولیکم نیم، رول نمبر، ایډرس او فار ایگزامپل ای بی سی ما ولیکل، ټیک شو. دا زموږ یو ټیبل دی که نه. زه غواړم چې په دې کې څو رو دي، 3 روز اینډ 1 2 3 4 کالم دي زموږ سره. زه غواړم چې زموږ سره په دې کې بله روز انزټ کړم. نو زه به څه چل وکړم، دلته به راشم انزټ اباو د دې نه چې کوم دی، فار ایگزامپل دې نه بله رو زه ما سره څه کړه انزټ کړه. تاسو کتلی شئ زموږ سره بله رو چې کوم ده هغه انزټ شوه. داسې چې تاسو کوم دی انزټ رو بیلو د دې نه لاندې چې کوم سلیکشن چې تا کړی د هغه لاندې چې کوم ما سره چې کوم دی یو رو چې کوم دی هغه څه کړه انزټ کړه. نو زما سره څو روګانې شوې، 4 شوې، ټیک شو. ها په دې طریقه باندې تاسو انزټ کالم چې کوم دی لیفت طرف ته تاسو کالم انزټ کولی شئ. انزټ کالم ټو د لیفت تاسو کتلی شئ زموږ سره لیفت طرف ته چې کوم دی یو کالم چې کوم دی هغه ایډ شو. انزټ کالم رائټ طرف ته تاسو چې کوم دی کالم چې کوم دی هغه څه شو، انزټ شو. په دې طریقه باندې تاسو یو کالم چې کوم دی هغه انزټ کولی شئ او دې ځینه هم شئ کولی. دلته کلیک والی انزټ column to the left, insert column to the right, insert row above, insert row below او insert cell. نو په دې طریقه باندې تاسو په یو ټیبل کې چې کوم دی کالم او روز چې کوم دی انزرټ کولی شي. ها بله طریقه زموږ سره دا ده، فار ایگزامپل بل زموږ سره چې کوم ګروپ دی مرج ګروپ دی. په دې کې مرج ګروپ فار ایگزامپل زه دا دوه چې کوم دی د مرج کوم نو ما څه وکړه، مرج کړه. نو په دې طریقه باندې تاسو یو دوه سیل چې کوم دی هغه مرج کولی شي. زه غواړم چې یاره دا سیل دی دی زما سره څه شي، سپلیټ شي، په دوو کې دی سپلیټ شي. نو سپلیټ دې ته وایي، ښه سپلیټ شي. نو په دې کې ته څو کالم، دا کالم چې کوم دی کرسر په کوم ځای کې دی دا زما سره دی په 3 سیلز کالمز کې چې کوم دی څه شي، سپلیټ شي. نو ګورئ تاسو کتلی شئ که نه په 3 دغه کې چې کوم دی ما دا سپلیټ شو. سپلیټ مطلب ماتېدو ته وایي چې تاسو یو پارټ چې کوم دی هغه سپلیټ کوي، مات کوي. دا موږ دا رو چې کوم دی موږ په 3 کالم کې چې کوم دی هغه سپلیټ ده، ټیک ده. بل زموږ سره دی ټیبل چې کوم دی زموږ سره سپلیټ دی یا ټیبل زموږ سره سپلیټ کیږي. نو تاسو کولی شئ دلته فار ایگزامپل ما دلته واخیستو، نو زموږ سره ټیبل څه شو، دا سپلیټ شو، په دوو حصو کې چې کوم دی دا ډیوایډ شو. نو دې ته سپلیټ وایي. ها زموږ سره بل دی آټو فټ چې کوم دی دا زموږ سره یو آپشن دی. نو دا تاسو فار ایگزامپل تاسو دلته راتلی شئ. زه واپس ما دغه کوم، دا زموږ سره ډیټا ده. فار ایگزامپل په دې کې ما لیکلي دي نیم عباس، فون نمبر 13 سوات او ای بی سی مې دا مکو، ټیک شو. داسې په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی نوره چې کوم دی او ډیټا چې کوم دی کولی شئ. اماد 44 کراچی او ای بی سی. فار ایگزامپل ما یو ډمی چې کوم دی ډیټا دا وکړه، صحیح ده. علی خان او 55 نمبر شو او لاهور او فار ایگزامپل ما. نو ګوره تاسو اوس دلته په دې ټیبل باندې کلیک کوئ او راشئ چېرته آټو فټ. آټو فټ مطلب دا دی چې دا اتومیټیکلی ریسایز ستا سره چې کوم کالم ورډز هغه ریسایز کوي. نو په دې کې بیا زموږ سره 3 آپشن دي. آټو فټ کنټینټ مطلب دا دی چې کومه کنټینټ ډیټا ده که نه د دې مطابق زموږ سره څه شي، دا آټو فټ شي اتومیټیکلی. دا تاسو ګوره زه په دې باندې کلیک کوم،
نو زمونږ سره د دې کنټینټ مطابق چې کوم دی دا ټیبل څه شو آټو پیټ شو ټیک شو زه په دې باندې واپس کلیک کوم آټو پیټ وینډو د وینډو مطابق زمونږ سره دا څه شو پیټ شو دا وینډو چې کوم دی د دې مطابق زمونږ سره پیټ شو او بل زمونږ سره دا دی آټو فکس کالم ویټ زمونږ سره چې کوم دی کالم فکس چې تا کوم ورکړي هغه شانتي چې کالم غټ وو وړوکی وو هغه شانتي صحیح ده نو په دې طریقه باندې چې کوم دی زمونږ سره دا دې نه تاسو ټیبل چې کوم دی هغه آټو پیټ کولی شئ کنټینټ مطابق یا د with respect to window یا فکس کالم صحیح ده ها بل زمونږ سره یو آپشن دی هایټ د دې نه مونږ چې کوم دی د ټیبل روز چې کوم هایټ دی هغه مونږ څه کولی شو انکریز کولی شو یا تاسو کتی شئ د دې هایټ مونږ کولی د دې نه انکریز کولی شو صحیح ده ها تاسو بیا د ټول ټیبل دغه کوئ دا دلته راشئ نو ستاسو دې نه ټول ټیبل یو شان ته چې کوم دی هغه به څه کېږي د دې روز چې کوم دغه دی هغه به انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي بیا تاسو دې ویټ چې کوم دی هغه سیوا کولی شئ د دې موږ سره څه شي ویټ چې کوم دی هغه سیوا کیږي داسې نو په دې طریقه باندې تاسو د یو ټیبل چې کوم دی روز او کالم چې کوم دی هغه انکریز کولی شي او ډیکریز کولی شي صحیح ده ښه بل زموږ سره په لی اوټ کې چې کوم دی زموږ سره ډسټریبیوټډ روز دي او ډسټریبیوټډ کالمز دي ټیک ده ډسټریبیوټډ کالم دا دي که نه چې په دې باندې ما کلیک کړه د دې دغه مطابق به زما سره دا ایکولی چې کوم دی دا روز ډسټریبیوټډ شي ما په دې باندې کلیک کوم تاسو کتی شئ زموږ سره روز چې کوم دی ښه سوري په دې کې دا چې که نه دا هغه سچویشن کې کار کوي فار ایگزامپل ما څه وکړو زه رالم انزرټ ټیب ته دلته ټیبل ته رالم یو ټیبل مې ډرا کړو دا زیات په انزرټ ډرا ټیبل کې کار کوي ما یو ټیبل ډرا کړو ټیک ده په دې کې ما چې کوم دی دا داسې چې کوم دی کالم انزرټ کړه او روز مې کې انزرټ کړه صحیح ده ما دا ټیبل ډرا کړو زه اوس راځم چېرته انزرټ لی اوټ ته زه رالم که نه نو ډسټریبیوټډ دا به زه سلیکټ کړم دا ټیبل ډسټریبیوټډ رو باندې زه کلیک کوم نو زما سره تاسو کتی شئ که نه دا کم روز چې دی زما سره ایکولي ډسټریبیوټډ شو ټیک ده زه غواړم چې زما سره کالم هم چې کوم دی هغه ایکولي نو کالم به زما سره تاسو کتی شئ که نه کالم ایکولي زموږ سره څه شو ډسټریبیوټډ شو ټیک ده نو امید دی دا ویډیو مو خوښ شوي انشاءالله نیکسټ کلاس کې به موږ الایمنټ باندې بحث کوو او فردر چې کوم ګروپس دي په هغه باندې به کلاس کوو ځکه چې کلاس لینتي کېږي نو که تاسو به د چینل باندې نوي او مخکینی چې کوم تاسو لیکچرز مې شوي نو هغه زموږ یوټیوب چینل نیو ماډرن سکل باندې اپلوډ دي تاسو هلته وزټ وکړئ او هغه چې کوم دی وګورئ تھینک یو سو